السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دوستانو سلامونه او نیکی هیلې مو منې په دې هیلو مې چې ټول به روغ جوړی د اپډیشن بلې څلورمې برخې ته په خیر راغلی دوستانو نن هم سپیشل دی لومړی په سپیشل باندې پیل کو درس باندې فیل کو نو لومړی کنولشن دی دوستان تاسو کولی شئ دلته فکس سیو کړئ دلته ورته ځای تعین کړئ او دلته تاسو فکس سیو کې دلته مینیمایز دی به دوستانو دا ورته تعین کوي وروسته کولی شئ دلته هغه یو افیکټ او البته یو هغه ثبت کړئ بل دوستانو ډسټورشن دی دا هم دوستانو افیکټس دی تاسو یې کولی شئ وګورئ کومه افیکټ چې تاسو ته خوند درکړي هغه مه پرې اپلای کړئ او بل دوستانو دلته میوزیک دی لومړی دلته زه 10 سیکنډ باندې زه یو فایل را زه جوړوم دوستانو دا باید د 10 سیکنډو نه کم وي تاسو اوس ګورئ موږ دا فایل د لپاره ثبتوو دا د 10 سیکنډ نه کم شو نو افیکټ ته راځم او بل میوزیک برخه کې دوستانو زه دا برخه دلته راوړم دا 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 همداسې زه یو اواز جوړوم دوستانو تاسو بیا هم ګورئ دوستانو چې موږ څه ډول اواز خو دا د اواز ماهرین کولی دا کار کولی شي چې د اواز جوړ کړي ښکلي انداز سره اواز پرې جوړېږي اوس تاسو کولی شئ دلته لیسن دا دوستانو موږ اواز جوړ کړ خو دلته ښه نه راځي ځکه زموږ خبرې دي او بل دوستانو دلته ټایم دا هم ټول دوستانو افیکټونه دي تاسو یې کولی شئ ګورئ زه د فایل ته راځم افیکټونه دي دوستانو ټول تاسو کولی شئ چې پرې اپلای کړئ ټول افیکټونه دي ټول دوستانو دلته افیکټونه دي بل اپشن چې دوستانو بل دی همدا په ټیم پیج کې دا هم دوستانو هماغه کار ترسره کوي پرې دلته یې بدلون تاسو راوستلی شئ دوستانو دلته نورې شی ورسته ورکړي او ګوګل کینسل تاسو پرې تطبیق کولی شئ بل دوستانو دلته سکریچ دا هم یوازې هماغه کار ترسره کوي یوازې افیکټونه دي دوستانو تاسو پرې اپلای کولی شئ دغه افیکټونه دي بل دوستانو اډ ریموو وي ایس ټي ډکشنري دا تاسو کولی شئ چې دې په ذریعه تاسو دوستانو دغه افیکټ مینو چې تاسو کولی شئ دا ریفریش کړئ زه ورته یو اسټیپ فاینډ دلته جوړوم دلته ماته دا ریفریش شي تاسو ریفریش ویت فینش دا ټول ریفریش شي دوستانو افیکټ مینو همداشان دلته هم تاسو کولی شئ چې ریفریش افیکټ لیست تاسو کولی شئ اوکې دا ریفریش شو بل دوستانو دلته پیرالیل انیبل دا تاسو کولی شئ انیبل کړئ ډسیبل کړئ او درې څلورمه پنځمه مینو چې دغه جنریټ کولی شي دلته موږ یو سایلنس راځو جنریټ سایلنس څومره غواړو موږ دغه خالي صحنه جوړه شي موږ غواړو چې 10 سیکنډ دې موږ دغه صحنه جوړ یو دلته موږ ورته ورکوو چې 15 سیکنډ دې شي نو موږ ته 15 سیکنډ خالي صحنه دلته جوړه شي زیاته شوه البته هغه صحنه نشو کولی دلته غاکس او دا جی ایچ ټي ایم ایل سیګنل دی دوستانو تاسو کولی شئ دلته یو جی ایچ ټي ایم ایل سیګنل جوړ کړئ دلته ورته نمبر دوستانو دلته تاسو کولی شئ چې د یو د تلیفون د بټنو د موبایل د بټنو اواز جوړ کړئ زه ورته دلته یو نمبر ورکوم چې زما یو نمبر دی دا نمبر دی زه ورته ورکوم تاسو دلته وګورئ پریویو ډېر تیز زه ورته د بریک ټایم یو څه اضافه کوم 200 ملي سیکنډ ته تاسو دلته دغه جوړولی شئ او بل ورته اټکولی شئ دلته ورته نیم ورکوئ او نو دا د ډي اے ټي ایم پي ایم اف سیګنل دوستانو چې تاسو کولی شئ دلته جوړ کړئ
او بل دوستانو دلته نوز دی، نوز په واسطه تاسو کولی شئ چې هغه صحنه یې له منځه یوسئ. دوستانو پینک کلر مې استعمال کړ، سپیشل سټیریو دی. زه ورته یو شور ایجاد شو دوستانو چې جنریټ په خپله یو شور ته وایي. تاسو کولی شئ یو شور ایجاد کړئ، وایټ. دا یو شور دی دوستانو چې تاسو ایجاد کولی شئ، نویز کولی شئ. او بل دوستانو ټونز دي، دلته زیاتره ټونز دي تاسو کولی شئ. د بیل په شان دي، د نورو دي دوستانو، تاسو یې ورته تعیین کولی شئ. دلته هم تاسو بدلون راوستلی شئ. تاسو دلته هم بدلون راوستلی شئ. او جنریټ مینو دوستانو چې تاسو له موږ سره ولیدل او له موږ سره متعقب کړه دوستانو، عملي کار پرې کړه دوستانو، هېڅ مشکل نه ده دوستانو. دا جنریټ مینو سایلنس باندې هم کولی شئ، ډي ټي ایم پي سیګنل، اف سیګنل باندې، نویز ټونز باندې، ټول باندې کولی شئ دوستانو. چې انالایز ته راځو، البته انالایز دی دا دوستانو تاسو ته د فریکونسي ښایي، فریکونسي ډولونه ښایي، تاسو ورته دلته کولی شئ دا تبدیل کړئ. دا د فریکونسۍ ډولونه دي. او بل دوستانو شو انالایز دا هم دوستانو تاسو کولی شئ. یو تاسو ته هغه د فریکونسۍ ډول ښایي دوستانو چې څه ډول زموږ اواز دی، څه ډول زموږ اواز سټارټ کېږي. او سټاټسټیک دوستانو تاسو کولی شئ دلته د دې په اړه معلومات ترلاسه کړئ. د دې په اړه دوستانو تاسو کولی شئ معلومات یې ترلاسه کړئ، جنرال معلومات ترلاسه کړئ، ټول تاسو دلته معلومات دي. دلته فرافرچي ده. نو دوستانو دا وه جنریټ او انالایز مینو. فیورټ مینو ته چې راځو، مخکې مینو ده، تر هغې موږ ته اجازت راکړئ. ښاد آباد او بریالي اوسئ.